هغه منیر بنیری څه وایي؟ قصه د نبوت ختمه ده په هغه چا د محبت ختمه ده په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي په یو کتاب د حقیقت ختمه ده په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي په یو کتاب د حقیقت ختمه ده دا د غنمو د دانې نه شروع ده په دوزخ او په جنت ختمه ده. وای قصه د نبوت ختمه ده چې قصه پر د نبوت ختمه ده په هغه چا د محبت ختمه ده په هغه چا د محبت ختمه ده په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي. منیر بنیری وایي په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي په یو کتاب د حقیقت ختمه ده. صحیح سنو ګوره الله فرمایي وکانه رسول الله وخاتم النبیین. بنیری څه وایي؟ په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي. وکانه الله رسولا د الله رسول الله څه فرمایي؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي هغه دا ده ولكن رسول الله وخاتم النبيين. په یو کتاب د حقیقت ختمه ده. دا خبره به بخزاده دانش ته وکړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ختم نبوت اشعار ووایه دا به ستا د قبر د نجات سبب وګرځي. زیت الرحمن عاجز ته ووایه د محمد رسول الله پر ختم نبوت باندې اشعار ووایه دا به ستا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سپارش و شفاعت سبب و ذریعه وګرځي. متی الله تراب ته ووایه چې د محمد رسول الله پر ختم نبوت اشعار ووایه دا به ستا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پر حوض کوثر باندې د یو ګیلاس د ښایستو خوندورو اوبو سبب وګرځي. داسې و هر شاعر ته دا وایي چې تاسو خپله حصه واخلئ. قصه د نبوت ختمه ده چې پر قصه د نبوت ختمه ده په هغه چا د محبت ختمه ده. صحیح سنو او په یو کتاب کې بدلون چرته کیږي په یو کتاب د حقیقت ختمه ده. بیا عبدالرحمن بابا وایي نبوت په محمد باندې تمام شو. نبوت په محمد باندې تمام شو نسته پس له محمد انبیا. نبوت په محمد باندې تمام شو نسته پس له محمد انبیا. په صورت کا آخرین دی پیدا سوی په صورت کا آخرین دی پیدا سوی په معنا کې اولین دی تر هر چا. په ظاهر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ټولو انبیا وروسته راغلی دی لیکن د الله په دربار کې درجه تر ټولو انبیا ولوړه ده. نبوت په محمد باندې تمام شو نسته پس له محمد انبیا. په صورت کا آخرین دی پیدا شوی په معنا کې اولین دی تر هر چا. او دا زموږ چیش دی؟ دا زموږ ایمان دی. دا زموږ ایمان دی پر دې خبرو. تاسو اسې نه خطا وځئ چې دا د علماو کار دی. علما به الله پر یو خبره وبخښي په هغو کې د ختم نبوت مسله هم ده. په هغو کې د ختم نبوت مسله هم ده.